السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اوسه پورې مې په انټرنیټ لګیا وم لکه چې لږ لږ مې ښه خدای وکړي چې ښه سوی. دا دې دعا. درېیمه خبره دا ده قربان دې سم کاموال صاحب، که په آخرت کې د حساب ورځ راغلي به که په دې دنیا باندې تا له چا سره حساب وکړه زه به د ګنګار سینګ هندو زوی یم. مه ځان خوشحالوه او مه جذباتي تقریر کوه. خپلې شپې سبا کوه مرګ ته، چې دا مرګ څومره رانږدې سي همدومره ورته ته هم خوشحالېږه او موږ به هم ورته خوشحالېږو. دا دې دوه. او نور دا کار نه سم کوئ چې دروغو امیدونه یا تاسو چاته ورکړئ یا موږ چاته ورکړو. هېڅ رقم ته د حساب کتاب ورځ نسته. همدغه خاینین به بیا در باندې حاکمي او لږ منتظر اوسېږئ. هماغه جواسیس به در باندې حاکم وي، موږ او تاسو به عسکر یو، یو بل به وزنو او بیا به دغه رقم 1 میلیون انسانان ګوډ او معیوب او ړانده او مړه کېږي او موږ به ورته ګورو. ډېر خفه یم، دومره زیات خفه یم چې ژوند کې زه دومره نه یم خفه سوی لکه دغو خلکو خبرې چې اورم او خفه سم. که رښتیا له هغوی سره حساب کوئ، له دې وفا شبکې سره حساب شروع کړئ. دروغ وایئ، ټول دروغ وایئ. هر یو راجګ سوی او ولس غلطوي، معیوب هم ولس غلطوي، سیاستمدار هم ولس غلطوي. منډه کې دا د وفا شبکې کسانو ته که نور څه مو وس نه کېږي کنځا خو ورته وکړئ. زه به دغه د تشویق کوم ورته، خو هغه په لاس نه درځي، دوی خو په لاس درځي که نه. دا هارون رحیمي، دغه د وفا والا بل چې نومېږي دا او دا وردګ، دا څوک دي؟ دا څنګه امکان لري چې فضلي بې له دوی نه بل چاته نه راځي؟ بل څوک اتاق ورته جوړ کړي 100,000 کسان ورته فضلي ته راځي، مګر د ده 50 ته ناست ده خو دوی ته راځي. او دوی هم بل چاته اتاق نه جوړوي بې له فضلي. او بیا هېڅوک هم سپیکر ته نه پورته کوي، بس همده ته وایي جناب فضلي صاحب، جناب فضلي صاحب، جناب. خو ورڅه که نه دغه خلک خو د سپېڅو میڅو کې چېرته وي، خو که نور مو وس نه کېږي د سپي زمن خو تر جوړ کوي که نه. ولې نه کوئ؟ دروغ وایئ که نه. ولې دروغ وایئ؟ چا نه شرمېږئ، چا نه ډارېږئ. دماغ خو جنجال له تاسو سره همدغه ده، دماغ خو جنجال ورسره همدا ده دې خلکو سره. دماغ په سپېڅو کې همدا جنجال ده چې دغو خلکو نه حساب غواړئ. آیا په سپېڅو کې مو حساب تر غوښتی؟ دومره نران یې. یو کس ماته راجګ سي او ووایي چې له فضلي یا له اتمار یا له بل چا نه دې یوه هفته حساب غوښت. طالب نه منمه، طالب دا د پلانکی طالب ته دا کوي، پر پلانکی طالب ته تقریر کوي، پلانکی ورته لابي کوي، پلانکی ورته دا کوي. طالب سره تا څه حساب ده بې له دښمنۍ؟ حساب خو دې د دوی سره ده، دښمني دې له طالب سره ده، حساب دې له دوی سره ده. ته حساب هم له طالب سره کوې، دښمني هم له طالب سره کوې. مړه کوي. زم د جمهوریت کاسیم. آیا یا تاسو نران یې یا دوی که کوم نر شته چې ما سره محاسبه وکړي او دلته راسي ما سره حساب وکړي؟ یو طرفه جاده ده، بس راسي په رواني بلمبه 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 خپلې خبرې وکړي، 1 ساعت 2 ساعته نور کلارې لاړ شي خپل ویده سي. ولا منګه دغه د جمهوریت وزیران او دا خلک راوغوښتل منګ چې ورته زنګونه وویل دوی په میدانیایي کې وو او تا په مور باندې د ټوله دنیا وخیزي چې دا وخت د مشورې و چې تا کاوه، دا وخت د مشورې و چې خلک میدانیاوۍ ته لاړ دي تښتي، ته مشوره کوې د سپي زمنو. دا اوس دا کوهوس ولې وتښتېده؟ ځکه چې دوی لپاره خبره کوي دی باید کې کوهوس نه وي. وخت له داریان ته کوهوستي ورکړه بیا
را سارېنه کوستي واخله. تر دې اندازې تاسو ډارن یې. سپیکر نه هم اوس خلک تښتي، له لیسنر نه هم تښتي، ګوست نه هم تښتي چې اوس فضلي خبر نه شي. ولې چې ما فضلي ته یو خبره یو کنځا وکړل. فضلي راجګېږي د موږ په نیاګانو غین منډي، د موږ پروا نه لري. او زه چې یو کنځا یو خبر ورته وکړم باید موږ له فضلي نه وډار سو، ځکه چې فضلي صاحب بیا خفه کېږي. او بیا دلته راغلي سیاست هم کوئ او ملک هم غواړئ او ازادي هم غواړئ او خپلواکي هم غواړئ. مذهب درکې طالب درکې مذهب پیژندلی، مجاهد درکې مذهب پیژندلی، جمهوریت درکې مذهب پیژندلی، فضلي درکې پیژندلی، همدغه رقم شی باید تاسو 24 ساعته اړخ په اړخ باندې انتر بنتر سنبترتر سئ. دغه د امام همدغې وجې نه حیا نه درنه کېږي. زه یې درته وایم دوی نه درته وایي. هیڅ رقم ته له تاسو ولس ته باید څوک حیا ونه کړي. هیڅ رقم ته حیا باید له تاسو نه ونه سي. جذبې مذبې مه کوئ. که 40 میلیونه افغانان، که پارسیوان ده که پښتون ده، که به سیاستوال په $1 او په 1 غیران اخلي، ما د خدای او قرآن ووایي او خپله مو ځانونه سپک کړي. دا رقم ته سپکې وړی یئ چې له تاسو نه نور سپک انسانان د دنیا په مخ باندې نسته. ام مو سنبکۍ ام یې در باندې پاکۍ. له ډاره یې نوم نه سئ اخیستی. داسې کنځاګانې ولې کوم؟ والله بیله د تاسو له وجې زه کنځاګانې کوم. دا باید تاسو کړې وای دا کنځا. ما باید باس کړی وای. فیضان صاحب په ډېر بخښنې سره اوس د حل لاره چې ده په دغه خبرو کې مایک تاسو بند ناست یئ. مایک بند که مایک بند که مایک بند که. د حل لارې زه درته وښیم ته غول کوی سې. تا ته دې له حل لاره وښیم. غول دې له لاسه پوره دي چې تا ته زه د حل لاره وښیم ته ودرېږې میوند جان به یې د حل لاره ور وښوده. زه به غول خورم چې تا ته به د حل لارې ښیم. بس که نه داسې جذبې وخت کې بیا وخته مایک هم خلاص کړي. د حل لاره یې چې ده چې زه جناب یې بیا تطبیق کړم. د حل لاره یې دا ده چې تاسو باید سنبه سئ. د منګه په دې دعوا ده د سیاستمدارانو، یو وایي چې زه باید ډېر سنبه کم، بل وایي چې زه باید سنبه کم. دلته په دې دعوا نه ده چې یو وایي چې زه وساتم، بل وایي چې زه وساتم. تاسو په غولو باندې د سیاستمدارانو جنجال ده. پاکه به یې درته ووایم. په دې دعوا ده چې کوم یو مو ډېر وغی، فضلي مو ډېر وغی که هیبت الله، اشرف غني مو ډېر وغی که دوستم، امرالله صالح مو ډېر وغی او که نه پیږم عطا محمد نور. په دغه دعوا ده تاسو په سر آخرین انسانان یې که نه یې. دا ټول 40 میلیونو ته وایم، ریکارډ کړئ دا د ما خبرې. نارینتوب نه در تیر، مسلمانۍ نه در تیر، انسانیت نه حتی در تیر یم. تاسو پوهېږئ ما پرېږدئ چې زه د خلکو سره سیاسي بحث وکړم. تاسو که نور سیاسي بحث نه سئ کوئ، تاسو کنځاوې ورته وکئ. هر چېرته چې وینئ په لیکلو یې هم ورته وکئ، سپیس هم پسې جوړ کئ. او څوک چې دوی طرفداري کوي هغوی ته هم کنځاوې وکئ. او چې په ښار کې مو ولیده هر یو له دوی نه اول زه درته آماده یم ما نه پوښتنې وکړئ. که زه د تاسو د پوښتنو نه لاړم یا مې جواب در نه کړه، عین کار به له ما سره کوئ. او اوس خو ځکه حق نه لرئ د ما سره، زه خو په میز درته ناست یم، همیشه درته ناست یم چې وروره له ما پوښتنې وکړئ. د افغانستان په مورد زه ځان مسؤل ګڼم، له ما نه پوښتنې وکړئ. د خپلې وظیفې نه مې 10 چنده زیاتې پوښتنې رانه وکړئ. دې نه نور تاسو په ما حق نه لرئ. او دا هم درته وایم چې څومره د افغانستان د جمهوریت خلک دي، زه په میدان ورته ناست یم، که پارسیوان ده که پښتون، که وزیر دفاع ده که وزیر امنیت. دی د ما کې غلطۍ را پیدا کوي، زه به دوی کې را پیدا کوم چې تاسو یې ووینئ. زه مناظرې ته هم آماده یم او یو د بل سره شاهدۍ ورکولو ته هم آماده یم. را دې سي همدا فضلي دې راسي، له ده به یې شروع کړم چې زه ورته ووایم. زه دی د دې ته آماده سي، زه ورته ووایم چې راسه ټول شیان پرېږده. دا ما چې تا ته څه ویلي دي، دا ما چې درته ویلي دي، دغه اوس زه دغه نوم دلته هغه کومه تاسو یو دقیقه ماته زه دا نوم سرچ کړم
او دته چې کوم میسج ما په کوم تاریخ باندې کړی ولې مې ورته کړی تر ننه پورې جواب نه دی راکړی. زه د ده د جواب په تمه نه یم ناست، دی ډېر مهم سړی ده ځکه زه د ده جواب ګورم. دا څنګه نه راځي ته ودرېږه. دغه یو عمومي میسج چې همغه هوبهو میسج درته ووایم. دا سکرین شاټونه بیا پورته کو رابر صاحب. کوم دي؟ دا ستا سره چې په میسجو کې نه شته. دغه دا د سقوط نه وروسته دی فیضان صاحب که مخکې مخکې 2018 نو هغې وخت خو ته هم ولسمشر سره خپله کېناستې د ننګ الله ته څومره بیا کړې. زه نه ورته وایم چې ولسمشر ماته پیدا کړه. زه ورته وایم چې ماته ولسمشر وظیفه راکړې ما او د دواړو ته چې دا غول سقوط نه سي. ما ورته میسج کړی ته دا د رئیس صاحب د وعدې مطابق ته ماته جواب راکړې زه تا وګورم او ده ماته جواب نه راکاو چې دا غول یې سقوط کاوه، دا غول ملک یې سقوط کاوه. فقط زه به ده باندې رئیس جمهور پیدا کوم. 100 دانې شاهدان یې درته په وایم دا سړی ماته راولی له ثبوتو سره چې زه را پیدا کړم. د ده وایس میسیجونه او د ما وایس میسیجونه هغې باندې خو باور لري که نه دی؟ وروره دغه سړی دستوري راغلی چې دغه ملک درته وسپاري او امې چور کړي، امې خرابه کړي، امې دنیا ته وسپاري، امې طالب ته وسپاري. ته له ده سره کوم حساب کوې؟ هغه ټولنیز حساب خو دې ورسره وکړه که نور دې وس نه ورسره کېږي. څوک چې دا پلیټفارم ورکوي دوی سره خو حساب وکړه چې وروره دغه د ما قاتل ده. تا طالب کونه رانیولې طالب نه دې پرېږدم. غیم د طالب ته به وګورئ، غیم د طالب د غیم ته به وګورئ. غیم ته یې پېژنئ چې دا ټول را یو ځای سي د طالب په غیم کې کړه نه سئ اچولی تر څو پورې چې امریکا درته دا کړه کې وانه چي. ځکه چې ته طالبان یې دغه سړي خرڅ کړی. کومه ښځه او کوم زوی او کومه لور چې پلار خرڅ کړي هېچا ټر نکاح هغه بیا بېرته نسي راګرځولی. ته خرڅ سوی منډه که چې چا خرڅ کړی له هغه سره د حساب وکړه. په دې کې کومه بده خبر ده زه تا ته وایم. که ته نه یې خرڅ سوی را دي چې زه ثابت کړم چې د فضلي ته خرڅ کړی چې ورسره کوي ثابت به زه کوم چې خرڅ کړی حساب دې ته ورسره وکړه. که دومره نرانې خو اروپا د منډه کې سویډن ته پسې ورسئ. دا کوم سخت کار نه ده که نه سویډن ته ورتلل. کوم سخت کار ده چې ته سویډن ته ورسئ. ټول په همدې اروپا او امریکا کې سره ګرځئ، یو پاسپورټ واخلئ او هلته ورسئ چې 1 میلیون کسان په طالب ځان وزنئ خو په دغه باندې ورسئ دغه ځان لږ په بیا به کوي. خو نه کوئ. ولې په تاسو مونږ باور وکړو؟ نه کوئ. جذبې مو دروغ دي، خبرې مو دروغ دي، ایموشنز مو دروغ ده، انډیوالي مو دروغ ده، له وطن سره مینه مو دروغ ده، جمهوریت مو دروغ ده. همدغه وجه ګټه نه کوي. همدغه وجه نه تاسو دغه شی خلک نسي جذبولی. قرار دی ولې له فضلي سره نه لګېږي؟ ولې په فضلي نه لګېږي؟ قرار دی نه په لګېږي. همدرد د انډیوالۍ تمه ورته لري، یو بل دې غواړي چې ورسره لینک جوړ کړي، یو بل دې دا کوي. نه له ده پورې لګېږئ، نه له امرالله صالح پورې لګېږئ، نه بسم الله خان پورې لګېږئ، نه اشرف غني پورې لګېږئ، نه فضلي پورې لګېږئ، نه بل چا پورې لګېږئ. دا ټول درته ملایکې ښکاري. ولې درته ملایکې ښکاري؟ خو جمهوریت خو دوی درته وغو که نه اول بدنام که بیا درته وغو. ته نو دوی سره د خپل حساب نه کول غواړې، طالب سره حساب کوې. طالب خو د تا دښمن دی. طالب یعنی اینمی دښمن سره به دښمني کوي، یا به ځان په وزنې یا به دا وزنې، مګر هم دا خپل ملګري سره به د حساب کوي. تر څو چې خپل کس سره د حساب ونه کوې له طالب سره ته دښمني نسې کولی. په تا د طالب دښمني توغې او زغوي پېژنئ. توغې او زغوې هغه در کې دین پېژندلی ده چې ته خپلو خلکو سره حساب نسې کولی. نو ما سره به څه نرسې دښمني به وکړي. همدغه نن د همدا فضلي طالب ته لګیا ده او سبا به د تا په سر باندې فضلي او اشرف غني او ایکس وای زیډ دا لاړ چې له طالب سره به ځان جوړ کړي. یو به وزیر دفاع، بل به وزیر داخله، بل به اداره امور رئیس. ته بیا کښېنه دلته. پرون یې راواخیستلې په خرڅ کړې، بله ورځ یې په مړ کړې، نن بېرته راخلي په خرڅۍ دي او ته به بیا همدغه فضلي ته نارې وایې چې ما خو لږ سکرتر که در سره. که ما غوندې سړي
بیا یو وارې فضلي ته میسیج ونه کړه، ورته مې نه ویلې چې جناب فضلي صاحب لږ وخت خو راکړه، ما د قرآن ووایي 10 کاله به سپیسونه ما چلولي او له فضلي نه به بیا زه په وزرو زارۍ باندې 15 دقیقې وخت غواړم. ولې دا زه دومره سپک سوم؟ ځکه چې دغسې د سپک ملت نمایندګي کوم. څوک چې د سپک ملت د بې غیرته ملت نمایندګي کوي، ابه فضلي تم ماتي، ابه هیبت الله تم ماتي، ابه اکاني تم ماتي، ابه اشرف غني تم ماتي، ابه بل استخبارات تم ماتي، بل استخبارات به ماتي. زه چې د ولس نمایندګي پرېږدم او د استخباراتو نمایندګي وکم، دا فضلیان مزلیان به ټول راځي او ما ته په ګونډو باندې سلامونه کوي. ام مې عقل تر ډېر ده، ام مې خبرې تر ډېرې دي، ام مې نسب تر قوي ده، ام مې علم تر ډېر ده، ام مې نطق تر ډېر ده، ام مې انرژي تر ډېره ده. 1 میلیون خوبیانې د دوی خلکو په مقابل کې زه لرم. یو بدي لرم، هغه دا ده چې زه د ولس نمایندګي کوم او دوی د استخباراتو نمایندګي کوي. فرق د ما او د ده دغه ده. که تاسو خبرې واورېدې، اکثرو خبرې واورېد، تو قرآن په دې کومې خبرې کې یوه خبره تاسو واورېده چې یا د سړیتوب خبره یا پکې ویښیاره خبره یا منطقي خبره یا یو حل درته ویلی دا د خبره په د اخره کې رئیس جمهور کوشش وکړ چې یو ټیم وټاکي باصلاحیته د سولې لپاره ټیم وټاکي باصلاحیته په دې معنا باندې چې دوی هلته کومه فیصله وکړله نو هغه فیصله به رئیس جمهور مني، خو شرط دا ده چې طالبان بیا د باصلاحیته ټیم ومني. حال دا چې یو ټیم یې لیږلی دغه خبرې کوي او هغې کې یو زه وم، یو محب و، یو بیګ و، یو ویدمار و، یو پلانکی، یو ډنګری کوم، یو به بله مرکي و ماشومان. بیا څنګه څه بیا سکوت. تاسو دومره خدای او قرآن شرمولي چې دغه باصلاحیته مو یوه هفته وروسته په افغانستان سقوط کیږي. په دې وخت کې ټاکئ ولې مو دغه غول باصلاحیته 1 کال مخکې نه ټاکل چې دومره تاسو واک لاره، خو په دې هم نه پوهېدئ چې طالبان موږ سره دغه باصلاحیته ټیم ومني که بیا راسره ونه مني. دومره ضعیف ادرس، دومره له پسکن ادرس نه تاسو طالب سره خبره کوله. ریاست جمهوری مو له پامه راباده کړه، ارګ مو له پامه راباد که، سیاست مو له پامه راباد که، پیسې مو له پامه رابادې کړې، قدرت مو له پامه راباد که. زه خدای او قرآن در باندې قسم خورم چې د فضلي او د فضلي ته ورته خلکو د دوی له لاسه د ما سیاست نه زړه تور څه او دلته راغلم ریشخند مې شروع کړ، ځکه چې سیاست داسې ریشخند دي نو له دې نه خو دغه مستقیم ریشخند ښه شی ده. دا سیاست چې دوی کوي دا غول خوړل ترې ښه دي. یو چټل شی دوی شروع کړی ده چې د ماشومانو نوم زه نسم بدنامولی چې وایم چې لکه ماشوم د ماشوم د بلا ور په سر چې دا رقم بیا کړو خلکو ته. نو آخري خبر د ما دا ده، نور پیر صاحب یو بل چاته هم دغه ورکړه که هوستیاریان خواستې نه وتښتېده. د ما خبره دا ده که غواړئ چې افغانستان حد اقل د طالب سره سیالي وکړي، دغو خلکو سره مو خپله مسله یو طرفه کړي، دوی سره مو خپله خبره یو طرفه کړي. که سپیس ته مو نه ورپرېږدي دغه خلک چې دا چا سپیس ورته جوړ کړی دوی ته چې وروره ته څه کاری چې دا سړی دې راوستی، بیا څه کاری چې مایک دې ورکړی دی او خلکو ته مایک نه ورکوي، بیا څه کاری چې د وفا په نوم د شبکه راته جوړه کړې، خو دا خو د دوی شبکه ده، بیا څه کاری چې درته یوې نه دویمه خبره وکړه، نه مور ورپرېږدئ نه خور ورپرېږدئ، په سپیس کې خو نور څه نه کېږي. هر شی چې په خولې درغی چې دوی په دې پوه شي چې د ما جزا ځکه راکړی سوه چې زه د یو مردګاو حمایه دلته کوم. د دوی ملګري باید تاسو ورټئ، دوی نه د دوی ملګري باید ورټئ چې دوی میدان ته راوځي چې وایي چې یا به میدان پرېږدم او یا به میدان ته دروځم. در سره یم. مننه جناب رهبر صاحب.